د دوو زورورو د ښکرجنګۍ په ترڅ کې وژل شوي. هرگز اراده سیاسی شما را بر نمیتابد حتی اگر به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. دا سړی حسین سلامي نومیږي، د ایران د سپاه پاسداران مشر و. پر اسرائیلو د وروستي برید قومندی هم په لاس کې وه، خو پر ایران د اسرائیلو د جمعې د سهار په برید کې ووژل شو. دی په 1980 زیږدیز کلونو کې د اصفهان ښار په ګلپایګام کې زیږېدلی. سلامي په 1980 زیږدیز کال کې د ایران د علم او صنعت پوهنتون کې د میخانیکي انجنیرۍ په څانګه کې ومنل شو. د 2019 کال د اپریل په 21 نیټه د ایران مذهبي مشر د رتبه ورلوړه کړه او د ایران د سپاه پاسداران مشر وټاکل شو او دا د همدا پرون د اسرائیلو په برید کې ووژل شو. د وژل شویو کسانو په ډله کې د ایران د وسلوالو ځواکونو مشر محمد حسین باقري هم شامل دی. باقري بیا په 1980 زیږدیز کال د ایران په تهران کې زیږېدلی. د ایران په دفاعي پوهنتون کې د میخانیکي انجنیرۍ او دفاعي ستراتیژیک مدیریت په برخه کې زده کړې کړي دي. د 2014 زیږدیز کال د ایران د مذهبي مشر د حکم پر بنسټ د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وټاکل شو. هر بخشی رو میخوایم حل بکنیم ما باید با اتکا به مردم حل بکنیم. بیرون که همه یا دشمنمان یا رقیبمان، هر چند که در ظاهر لبخندی بزنن. علي شمخاني چې د ایران د مذهبي مشر ستر سلاکارو د اسرائیلو په برید کې دی هم وژل شوی دی. شمخاني په 1955 کال د ایران په آهوز ښار کې زیږېدلی. په خټه د ایران عرب دی. د کرنې انجنیرۍ او مدیریت په برخه کې د ماسټرۍ سندونه هم ترلاسه کړي دي. له دې وړاندې د خوزستان د سپاه قومندان، د سپاه پاسداران د عمومي قومندان مرستیال، د ایران د دفاع وزیر او د ایران د وسلوالو ځواکونو یو له د ګوتو په شمار له هغو قومندانانو څخه و چې د سرلښکرۍ رتبه هم ګټلې وه. ایران بدون هیچ پیش شرطی از جانب اونها دعوت شده و انشالله باید تصمیمی از اونجا خارج بشه که روش. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیلو په دې برید کې د ایران د سپاه پاسداران د هوایي ځواکونو قومندان سردار حاجي زاده او د اټومي انرژۍ د 6 ساینسپوهانو په ګډون د سپاه پاسداران لږ تر لږه 10 قومندانان وژل شوي دي. بل خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو استازي دانې دانون هم تایید کړي او ویلي دي په لومړي سر کې مو د ایران کلیدي څیرې تر خاورو لاندې کړې. محمد حسین باقري، حسین سلامي، غلام علي رشید، سردار حاجي زاده، علي شمخاني او نیم درجن ساینسپوهان د وژل شوو کسانو په لیست کې شامل دي. د ویلو ده چې د جمعې په سهار اسرائیلي ځواکونو د ایران پر خاوره برید ترسره کړ او دغه برید لا هم دوام لري. تر اوسه د ایراني لوړپوړو چارواکو په ګډون د لسګونو کسانو وژل کېدل او د سلګونو نورو ژوبلېدل تایید شوي دي. د دې سربیره ایران ته درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي چې په یوه بله ویډیو کې به یې درته مفصل معلومات وړاندې کړم.